بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه. هیله ده تر دمګړۍ پورې ټول راته راکړو او خوشحاله اوسئ. زموږ د انګلیسي درسونو د لړۍ په دوام سره نن مو دوهم درس ده. دا هم مقدمه ده. هغه درس چې تاسې باید ځان سره نوټ کړئ او د کتاب تر شروع کتاب پورې لږ مطالعه سئ. دا درسونه د مقدمه کې ځکه راولو چې دغه مهم دي. مخکې له دې چې موږ کوم سیستم تعقیب کو سیستم شروع کو، دغه موضوعات باید موږ تاسو په ذهن کې وي تر څو موږ تاسو سره مرسته وکړي او انګلیسي ژبه په اسانۍ سره زده کړو او بیا راته مشکله نه وي. دا موضوعات شامل د ګرامر دي چې ډېر مهم دي. هغه سټرکچر، هغه کوم ساختمان چې یوه ژبه لري، په هماغه کې دا درسونه شامل دي. ښه، موږ تاسې پرون د هغه اولنیو موضوعاتو یادونه وکړه. نن ورځ موږ د انګلیسي ژبې توري، انګلیسي ژبې څو توري لري هغه یادونه کوو، څو ډولونه لري. او دوهم موضوع بیا راځو هم ګرامري موضوع ته ضمیر ده. ضمیر تعریفو، ضمیر څه ته وایي او ضمیر څو ډولونه دي په انګلیسي ژبه کې. د هغو ضمایرو فرقونه د موږ د پښتو د ژبې له ضمایرو سره څه شی دي، په همدې خبرو بحث کوو. بیا هم راځو د انګلیسي ژبې توري یوه یادونه کوم ملګرو چې کوم ویډیوګانې چې موږ دلته درسونه ستاسو ته خپروو، همدغه درسونه هیله در نورو سره هم شیر کړئ او تر اخره پورې له موږ سره د خپل درسونو لړۍ تعقیب او وڅارئ. انګلیسي ژبې توري، انګلیسي ژبه ټول د الفبا 26 توري لري. موږ چې انګلیسي ژبه ټول 26 توري لري. 26 توري یعنې موږ داسې پښتو ژبه کوم توري چې لري، کوم چې خاص توري لري، 8 توري دي مثلا، نور چې باقي مانده موږ هغه توري په انګلیسي ژبه کې هم لرو. هره ژبه له تورو څخه جوړه شوې ده. یوه ژبه له تورو څخه جوړه شوې. یو ساختمان یې در کوم، یو فورمول توري یا حروف. حروف سره جمع کې چې جوړېږي، یوه کلمه جوړېږي. کلمه سره جمع کړي د کلماتو مجموعې ته څه وایي؟ یوه جمله جوړېږي. جملې سره جمع کړي له جملو مجموعې ته څه وایي؟ یو پاراګراف یا یو متن. پاراګراف څنګه جوړېږي؟ پاراګرافونه، یو پاراګراف، دو پاراګراف، درې پاراګراف، څلور پاراګراف، هر څومره وو، دا موږ سره راجمع کړو. د دغو جمع ته څه وایي؟ کتاب ویل کېږي. کتاب یا کتابونه یا خپله یو کتاب چې جوړېږي؟ ژبه. یعنې موږ تاسې وایو چې که چېرته موږ غواړو چې یوه ژبه زده کړو، اول قدم چې موږ باید هغه واخلو یا هغه ګام واخلو، هغه وه چې موږ باید توري زده کړو. توري چې مو زده کړل، بیا موږ داسې هغه توري سره جمع کړو، کلمه به جوړو، کلمې به زده کړو. کلمې چې مو زده کړې، جملې به زده کړو. جملو چې پاراګراف چې کتاب چې بالاخره موږ ژبه زده کوو. یعنې د دې مثال لکه یو ساختمان، د ساختمان له وړو خلکو جوړ شوی ده. که چېرته په تهداب کې، په بنسټ کې موږ هلته خښتې ونه لرو، خښتې کېنږدو، یا موږ غواړو چې اول وار له واره دویم یا درېیم منزل جوړ کړو، دا شاره ناممکنه ده. یعنې موږ باید اول تهداب په تورو باندې کېږدو. توري د انګلیسي ژبې ما وویل 26 توري دي. 26 توري موږ ترتیب سره وایو. انګلیسي ژبې بیا یو فرق د موږ له ژبې سره دغه د اساسي فرق چې په انګلیسي ژبه کې توري چې دي دوه د شکل له لحاظه په دوه ډوله دي. یو لوی، بل واړه. لوی د څه لپاره استفاده کېږي او واړه د څه لپاره استفاده کېږي، په دې باندې هم مفصل غږیږو. اول راځو له ما سره دغه توري ته پای پورې تکرار کوي، تلفظ یې. 26 توري په ترتیب سره ته پای پورې وایو. A، داسې نه وایي چې E، A، B، C، D، E، F، J، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z. شپږ توري موږ تر پایه پورې ووایو.
دغو تلفظ ما پرون هم یادونه وکړه چې موږ برټش او امریکن اکسنټ لهجې لرو. تلفظ یې ځینې خلک یو رقم کوي، ځینې بل رقم کوي. لکه موږ تاسو ته پښتو ژبې توري، پښتو ژبې لهجې په مختلفو ساحو کې مختلف ډولونه دي. جا جی جا، جی جا، کا کې، کا کې. مثلا ډېر داسې حروف دي ای ای ای، یعنی دا ډېر واړه فرقونه سره لري چې دا په مختلفو لهجو کې مختلف ډول په دې چې تاسو تشویش پیدا نه شي چې دا هغه فلاني یو رقم وویل او زه بل رقم وایم چې هر رقم په خپله سم راغله. خو خبره مهمه تر ټولو دا ده چې په کلماتو کې بیا دغه شیان ډېر مهم دي. لکه موږ په پښتو ژبه کې پی، موږ پښتانه پی اکثره وخت فی د عربي پی نه سوی ویلی یا استعمال ځکه استعمال یې کم ده. اف پی، اف پی، واړه فرقونه دي. دې په فرقو کې ډېر احتیاط پکار ده چې هغه باید موږ تاسې زده کړو. دا د شکل لحاظه لوی توري وو. لوی تورو د استفادې ځایونه پسې وایم مفصل. لوی توري معمولا چې کلمات شروع کیږي، جملې شروع کیږي، اسمونه د چای شخص یا د شي چې ته نوم اخیستل کېږي د پاراګراف په منځ کې، هلته لومړی حرف چې پیل ورباندې کېږي په لوی تور باندې کېږي. مثلا افغانستان، 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 افغانستان یو ځای ده. د افغانستان نوم لومړی په لوی حرف باندې شروع شو. په دې خاطر دا د دې لپاره چې موږ که غواړو موږ چې یو پاراګراف لولو، یو متن ولو، هلته د موږ د ځای او خاص نومونو د پیژندګلوي لپاره یا د جملې د سر د پیژندګلوي لپاره موږ لپاره دا ډېره اسانه ده چې لومړی حرف په لوی حرف لیکل شوی موږ پوهېږو چې دا یو خاص نوم ده. نو لوی حرف معمولا په هغه ځای کې استفاده کېږي. او بله خبره، لوی توري په مخففاتو کې لوی توري استفاده کیږي. په وړو تورو باندې مخففات ډېر، یعنی کوه چې هیڅ کاربرد نه لري، هیڅ استفاده کیږي نه. بیا هم ځینې استفاده کوي، مګر علمي لحاظه، تیوري لحاظه په وړو حرفونو باندې مخففات نه لیکل کیږي. یعنی موږ وایو چې لوی توري د انګلیسي ژبې چې دي په دوه ځایو کې معمولا ډېر استفاده کیږي. استفادې ځایونه نور هم شته، خو هغه پسې موږ نه ګرځو ځکه هغه ډېر موږ لپاره اړین نه دي. اوس پیغام لپاره د جای، شی یا شخص خاص نومونو او د جملې د شروع کېدلو لپاره موږ له لوی تورو څخه استفاده کوو. او دوهم د مخففاتو لپاره. راځو وړو حروفو ته. واړه حروف عین شی دي، ټول عین شی دي، لکه څنګه چې پورته ما وویل. خو د شکل له لحاظه دی له دغو تورو سره ځینې فرق لري، ځینې هماغه رقم کافي دي. A B C D E F G H I تر اخره پورې هماغه توري دي، شپږویشت توري دي. فقط تاسې شکل ته وګورئ، تاسې به دغه شیان په لیکلې بڼه زده کوئ. دا به په کتابچه کې در سره نوټ کوئ. واړه توري به ځان ته لیکئ، لوی توري به ځان ته لیکئ، تر څو تاسې دغه دواړه توري زده کړئ او له دواړو څخه په لیکلو کې یا په متن لیکلو کې یا په رایټینګ کې استفاده وکړئ. ښه، اوس راځو دغه توري د شپږویشت توري چې دي د انګلیسي شپږویشت توري په څو په دریو برخو باندې ویشو. انګلیسي شپږویشت توري په دریو برخو باندې ویشو. درې برخې چې دي انګلیسي ټول شپږویشت توري موږ لرو چې یو غږ لرونکي توري دي، غږ لرونکي دلته ځان ته لیکو. اول غږ لرونکي، دوم نیمه غږ لرونکي، دریم بې غږه. غږ لرونکي، نیمه غږ لرونکي، بې غږه. دغه توري چې دي د پښتو ګرامر کې دومره خاص موږ تاسې دا شی نه لرو. په انګلیسي کې شته. انګلیسي کې ځینې داسې توري دي چې هغه غږ ورکوي. د هغو په نشتون کې یوه جمله یا یوه کلمه بې معنا ده. یعنې که چېرته هغه لرونکي توري یا حروف په کومه کلمه یا جمله کې نه وي راغلي، هغه بې معنا ده، هیڅ معنا نه لري. نیمه غږ لرونکي یعنې د معنا او د غږ تکمیلېدا کې مرسته کوي، چې هغه په جمله کې د هغه په ځینو ځایو کې د واویل یا د غږ لرونکو تورو دنده په غاړه اخلي.
او بېغږه توري هغه توري دي چې د جملې د تکمیلېدا لپاره وکارول کېږي. یعنې که چېرته بېغږه توري د غږ لرونکو سره مدغم نه سي، دلته یوه کلمه یا جمله لیکل د انګلیسي ناممکنه ده. موږ تاسې اوس وایو غږ لرونکي توري کوم توري دي؟ هغه یې په ترتیب سره وایي. 5 توري دي غږ لرونکي: ا ای ای آی او یو، ا ای آی او یو. دغه 5 توري دي. دا 5 توري موږ داسې وایو چې دغه هغه طلایي او اړین توري دي. دغو په نه شتون کې یوه جمله یا یوه کلمه هیڅ معنا نه لري. لکه اوس موږ تاسې یو مثال لیکو، لکه چې هیڅ دا توری نه پکې. دغه 5 توري سو بی ډي ایکس کا کیو. 5 توري سو. دا نه نوم ده، نه مثلا کلمه ده، نه جمله ده، هیڅ. یعنی دا یو شی چې جوړ سو، باډکسک یو شی مو ویل سو، یو شی چې جوړ سو، خو دا بې معنا ده. په جمله او په کلمه کې داسې شیان د انګلیسي کارول هیڅ معنا نه لري. یعنې دلته موږ باید حتما د دغو 5 حروفو څخه یو ولرو. نیمه غږ لرونکي کوم حروف دي؟ دوم نیمه غږ لرونکي توري ډبلیو وای. یعنې دا نیمه غږ لرونکي دي، نیم غږ ورکوي، نیمه غږ لرونکي. او بل چې دی بې غږه توري دي: کانسننټ، واویل، سیمی واویل، کانسننټ باقی مانده چې له 26 څخه 5 کم کې څو به سي؟ له 5 کم کې 21 به پاتې سي. له 21 چې 2 هم سي کم کې 19 به پاتې سي. یعنې 5 خو واویل وو، 2 نیمه واویل وو، 19 باقی مانده ټول سي دي. باقی مانده دغه نور ټول 19 حروف بېغږه حروف دي. په هر ځای کې چې کله تاسو ته کومه پوښتنه پیدا کېږي، موږ تاسې باید له دغو فورمول څخه استفاده وکړو. 5 ځینې ځان ته کړو، 2 ځینې ځان ته کړو، 19 ځان ته ولیکو. بیا موږ تاسې کانسننټ، سیمي واویل ښه سره پېژندلی سو. دا د حروف وو. حروف موږ تاسې بیا په حروفو کې ځینې نورې خبرې لرو. د انګلیسي ژبې حروف چې دي، یو موږ تاسې وایو چې معنا، د معنا له لحاظه یا مثلا موږ څوک معنا ورکوي، مفهوم له لحاظه موږ تاسې یو څه لرو: فردي، بل ترکیبي. فردي حروف هغه حروف دي چې پخپله یو فرد یو حرف ته د حرف معنا او مفهوم ادا کولی شي او په جمله کې له هغه څخه استفاده کېدلی شي. او ترکیبي بیا هغه حروف دي چې په تنها ډول سره غږ یا معنا نشي ورکولی. فردي یو، ترکیبي له 2 څخه زیات، یا له 1 څخه زیات، یا له 2 څخه زیات. هغه موږ تاسې مشخص ډول سره بیا په خیر په راتلونکو درسونو کې وایي چې فردي کوم دي. مثلا نن لیک یادونه درته کوم، ملګری مې و په یو شي باندې متن لیکلی و. په متن کې هلته لیکلي چې میډ ان چاینا لیکلي و، یعنې هغه د چین ساخت ده. په چاینا کې CH د چاینا په سر کې راځي، نو دی په دې ځای کې بند پاتې ودول چې دغه CH نو څه معنا لري. CH څه معنا لري؟ دوهم ترکیبي حروف دي. ترکیبي حروف ډېر ډولونه لري چې هغه به انشاءالله موږ په راتلونکي درس کې په مفصل ډول سره تشریح کړو، هغه به درسره نوټ کړئ. ترکیبي حروف هغه حروف دي چې له 1 څخه زیات یا له 2 څخه زیات وي او د یو حرف معنا ورکړي. چې فقط 2 مثاله درته لیکم، نور به بیا په راتلونکي درس کې موږ په مشرح ډول سره هغه وایو. یو لکه SH، CH، JH. دا 3 ډولونه. SH د شش معنا ورکوي، د شین معنا ورکوي. CH د پښتو ژبه کې د چ معنا ورکوي، او JH پښتو ژبه کې د غای معنا ورکوي. یعنې دغسې موږ له 1 څخه زیات دي، له 1 څخه زیات دي. کوم چې له 1 څخه زیات وي هغه ته ترکیبي حروف وایي. او دوهمه دا فردي حروفو کې موږ تاسې بیا د انګلیسي 24 حروف یو په پښتو کې له معنا سره انشاءالله په راتلونکو درسو کې لیکو. دوهمه موضوع د نن ورځې درس لپاره ضمیر ده. ضمیر څه ته وایي؟
ضمیر تعریفو او ضمیر ډولونه لیکو نور موږ تاسو درس نن خلاصيږي. ضمیر په پښتو کې هم موږ ضمیر لرو، په انګلیسي کې موږ ضمیر لرو. ضمیر عبارت له هغې کلمې څخه ده چې د جملې په سر کې راځي او یو کار ترسره کوي. یا مثلا ضمیر عبارت له هغې کلمې څخه ده چې د نوم پر ځای استعمالیږي او د نوم له تکرار څخه په جمله کې مخنیوی کوي. مثلا څنګه وکړو؟ پښتو کې مثال لیکم. احمد یو استاد ده. احمد یو استاد ده. موږ احمد نوم ده. موږ ویل چې ضمیر هغه کلمه ده چې په جمله کې د نوم په ځای استعمالیږي او بیا په دې جمله کې د نوم له تکرار څخه مخنیوی کوي. ما او سیال سره ولاړ یو او د دریم نفر په اړه خبرې کوو. سیال وایي چې هغه نفر څوک ته زه ورته وایم هغه احمد ده. سیال وایي چې هغه ښکاره ده، زه وایم هغه، نه وایم چې احمد، زه وایم چې هغه یو استاد ده. د احمد ضمیر مې په جمله کې استفاده کوو. اوس څه وایم؟ هغه یو استاد ده. اته جمله چې موږ د احمد په اړه هر څومره خبرې کوو تر پای پورې موږ د احمد نوم اخیستو ته اړتیا نه لرو. موږ فقط وایو چې هغه یو استاد ده، هغه ډېر لایق ده، هغه ډېر جذاب ده. یعنی موږ تر پای پورې موږ د احمد په ځای باندې استفاده کوو او د هغه له ضمیر څخه استفاده کوو او د احمد له نوم څخه تر پای پورې په جمله کې مخنیوی وسو. اوس راځو دغه موږ تاسې په انګلیسي کې هم لیکو. انګلیسي کې ضمایر موږ ټول اووه دانې ضمایر لرو. موږ یا د دوی سیده ضمایرو ته فاعلي ضمایر وایي. ضمایر هم بیا په ډېرو ډولونه دي چې هغه بیا موږ تاسې وایو، خو تر مخ مې دا ځکه په درس کې راوړو چې دغه موږ تاسې جملو کې ډېر زیات دې وروسته استفاده کېږي او دا باید تر مخ تاسې زده کړئ چې فاعلي ضمایر کوم دي. فاعلي ضمایر اووه دانې فاعلي ضمایر موږ لرو. اووه دانې. اول I, you, we, they, he, she, it. you, we, they, he, she, it. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. دا اووه دانې ضمایر سو. I په پښتو کې ورته وایي زه. یو پښتو کې دوه معناوې لري. یو په پښتو کې دوه معنا لري. هغه بیا موږ تاسې په جمله کې هم استفاده کوو. په کوم ځای کې د ته معنا لري، په کوم ځای کې د تاسې معنا لري. ته او یا تاسې. وی موږ. د پښتو کې د دوه معناوې لري. دوی یا هغوی. موږ تاسې دواړه استفاده کوو. دوی معمولا دوی استفاده کیږي. هی هغه سړی، یعنې د مذکر لپاره موږ هی استفاده کوو. هی هغه سړی. شي هغه ښځه. موږ د ښځې لپاره هی استفاده نشو کولی په دې خاطر باندې چې هی د مذکر لپاره ده. هغه ښځه یا ښځینه. ښځینه نومونو ته په هر ځای کې موږ اشاره فاعلي ضمیر شي استفاده کوو. او اټ هغه. اټ د دوه شیانو لپاره راځي، یو د بیجان لپاره او یو د حیوان لپاره. هغه بیجان یا حیوان. یعنی اټ هغه بیجان هغه اشیاء چې روح ونه لري، ژوندي نه وي، لکه مثلا مارکر، لکه مثلا تخته، لکه مثلا
ټي وي لکه مثلا دیوال هر شی چې سا ونه لري هغه ته موږ بېجانه وایو بېجان یعنې بېروحه او حیوان ته موږ هی شي اټ نه استفاده کولی یو په هغو ځایونو کې چې کته هغه علمي نه ده که چېرته موږ حیوان کې اوس مثلا ښځینه او نارینه ښیو مذکر او مؤنث ښیو هلته هی شي اټ به استفاده کولی سو مګر هغه علمي نه ده معمولا حیواناتو ته که ښځینه دي که نارینه دي موږ چې استفاده کوو اټ استفاده کوو مثلا هغه پشي هغه پشو هغه چرګ اټ ورته استفاده کوو او نارینه لپاره هغه سړی احمد محمود حامد سلیم کریم هر یو چې مذکر نه مو ټوله ته هی استفاده کوو شي هغه ښځه جمیله حمیده کریمه موږ تاسې ډېر نومونه ورته لرو اټ هغه حیوان موږ تاسې استفاده کوو زه پخپله زه کابل ته ځم I go to کابل زه یو استاد یم I am a teacher زه یو شاګرد یم I am a student you ته یا تاسې شاګردان یاست you are students ته یو شاګرد یې you are a student هغه شیان به موږ تاسې ووایو موږ شاګردان we are students دوی استادان دي they are teachers له دې وروسته بیا موږ تاسې نور موضوعات نیسي کومکي فعل ده هغه له MRS له هغو وروسته بیا نور کومکي فعلونه دي هغه موږ تاسې وایو راتلونکو درسو کې انشاءالله د فعل تعریف مفعول تعریف او فاعل تعریف فعل فاعل مفعول دا شیان به انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو درنو لیدونکو د نن ورځ لپاره همدومره درس کفایت کوي راتلونکي درسو کې موضوعات هم ډېر په زړه پورې ډېر دلچسپه موضوعات دي هیله ده تاسې دغه کوم شیان چې موږ نن دلته ولیکل دا په خپله کتابچه کې درسره نوټ کړئ حروف وپېژنئ انګلیسي ژبې 26 حروف لوی واړه دواړه یاد کړئ سره ولیکئ او همدارنګه ضمیر تعریف او ضمیر ډولونه ولیکئ او ضمیر معناګانې دا د نن ورځ موضوعات دي راتلونکو درسو کې به انشاءالله موږ تاسې په فعل فاعل او مفعول تعریفو به وغږیږو او ضمایرو پوره کاربرد په جملو کې به موږ تاسې مفصل بحث ولرو نن ورځ لپاره زه حافظ بریا له تاسې څخه خدای پاماني اخلم تر بیا ښې چارې ښه وخت